السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله د دوستانو چې روغ جوړ او خوشحاله به وي. نن درته د آیفون په هکله یو ټریک ښیم چې کیدای شي تاسې ورباندې خبر نه یې. د آیفون دا د شا طرف دا د اپل کومه لوګو یا د برانډ علامه چې ده پې نو دا چې ده دا برخه یې ډېره حساسه ده. کله چې ټیپ یا 2 کلیکه ورباندې کوې نو ته کولی شي سکرین شاټ ورباندې واخلې او په 3 ټیپو باندې ته کولی شي چې فلش ورباندې ولګوي. نو راځئ د دې ویډیو تر پای پورې زموږ ملتیا وکړئ. راځو لومړی برخه کې سیټینګ ته، اکسیسیبیلیټي ته، او په دې ځای کې د ټچ برخه باندې کلیک کړو. کله مو چې په دې برخه باندې کلیک وکړو نو بیک ټیپ په دې باندې به کلیک وکړئ. دا به چې ډبل ټیپ ده او ټریپل ټیپ ده. که غواړئ چې ډبل ټیپ باندې چې ده تاسې سکرین شاټ واخلئ، دلته نور اپشنونه هم لري، نو دا سکرین شاټ باندې به کلیک وکړئ او په ټریپل ټیپ باندې په دې باندې به چې دا فلش لایټ تاسې پرېږدئ. کله چې تاسې 2 ټیپه ورباندې کوئ نو د تاسې سکرین شاټ به اتوماتیک ډول باندې اخیستل کېږي، او که چېرته 3 ټیپه ورباندې وکړئ نو د تاسې فلش لایټ به روښانه کېږي. نو ډېره مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره مینه وي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټن فعال کړئ تر څو زموږ له نویو ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې او ښه ژوند.